سلامونه او نیکی هیله ګرانو دوستانو، الله دې وکړي چې جوړ روغ به وئ. په دې ویډیو کې د فیسبوک آیډي یا د فیسبوک د اکونټ په جوړولو باندې او په معرفت باندې کار کوم. نو ویډیو تر آخره را سره تعقیب کړئ که چیرې مو زمونږ یوټیوب چینل تر اوسه نه وي سابسکرایب کړئ. در سره سابسکرایب یې کړئ او د راتلونکو ویډیوګانو لپاره زنګوله هم در سره فعاله کړئ. نو د فیسبوک د آیډي د جوړولو لپاره موږ فیسبوک ته راشو. فیسبوک کې به په creat نیو فیسبوک اکاونټ باندې کلیک وکړو. په نیکسټ به کلیک وکړو. دلته موږ فرست نیم خپل نوم به مو اضافه کړو. په لاست نیم کې به تخلص به مو اضافه کړی. وروسته په نیکسټ کلیک وکړو. دلته به هم د زیږیدلو تاریخ اضافه کړئ په میلادي باندې. وروسته په نیکسټ کلیک وکړو. په دې ځای کې فیمیل د ښځینه لپاره او میل د نارینه لپاره انتخاب به کړئ او خپل جنسیت به مشخص کړئ. وروسته موږ دلته د تلیفون شمیره مو په کومه شمیره چې تاسو فیسبوک اکاونټ جوړوئ هغه شمیره به مو اضافه کړئ. په نیکسټ به کلیک وکړئ. اکاونټ ته مو چې کوم پاسورډ تاسو اضافه کوئ هغه به دلته نوشته کړئ. پاسورډ باید د 6 حروفو او اعدادو نه جوړ شوی وي. نو وروسته په ساین اپ باندې کلیک وکړو. اوس که غواړئ هغه پاسورډ د تلیفون کې ثبت شي نو په سیو پاسورډ او که نه ناٹ نو. دا هغه شمیره او پاسورډ ده چې وروسته موږ ته پکارېږي. نو باید موږ سره ذخیره وي چې کله موږ بیا آیډي خلاصوو نو دا شمیره او پاسورډ په واسطه باندې موږ خپل آیډي خلاصولی شو. وروسته موږ دلته کنفرمیشن کوډ هغه پیام چې د فیسبوک لخوا زموږ تلیفون ته ارسال کیږي په هغې کې یو کوډ ده 5 رقمي. نو هغه کوډ به موږ د تلیفون څخه به یې واخلو او په کنفرمیشن کوډ کې به یې اضافه کړو. وروسته په کنفرم باندې کلیک وکړو. په دې صفحه کې به موږ هغه د پروفایل عکس مو اضافه کړو. هغه عکس چې موږ په فیسبوک کې نورو ملګرو ته ښیي نو هغه عکس به اضافه کړو هر یو چې وي. فرضاً دا عکس انتخابوم. په ډان به کلیک وکړو. وروسته به یې سیو کړو. نو موږ ته به دغه د پروفایل عکس ذخیره شي. په دې صفحه کې هغه ملګري مو چې فیسبوک آیډي لري او تلیفون شمیرې تاسو سره ذخیره دي هغه وښودل شي. نو په ټرن آن به کلیک وکړئ که نه په ناٹ نو باندې. وروسته به موږ ته دا صفحه ظاهره شي. نو دلته به په اوکې کلیک وکړو. فیسبوک اکاونټ به مو جوړ شي. د دې لپاره چې موږ نور تنظیمات د خپل اکاونټ جوړ کړو نو په پروفایل عکس باندې به کلیک وکړو. موږ ته به دا صفحه خلاصه شي. په دې صفحه کې موږ ته مکمل هغه جزئیات د اکاونټ چې موږ جوړ کړی ده هغه عکس د پروفایل آیډي نیم او شاته هم اټ کاور فوټو لرو چې کولی شو دې ساحې نه موږ هغه د بکګراوند عکس مو اضافه کړو چې د کلیک پرې وکړو. په اپلود فوټو نه موږ کولی شو یو عکس انتخاب کړو تر څو زموږ د فیسبوک د آیډي بکګراوند ته قرار ونیسي. فرضاً دا عکس انتخابومه. سیو به کلیک وکړو هغه به ذخیره شي. د نورو تغیراتو لپاره موږ په ایډیټ پروفایل باندې کلیک کوو. نو دلته به موږ ته بعضې نور جزئیات لکه کرنټ سیټي چې په کوم ښار کې اوسئ، ورک پلیس، ایجوکیشن چې تاسو چیرې تحصیل کړی ده، هوم ټاون کوم ځای کې کوم ښار کې چې اوسئ او مدني حالت مو
چې دا غواړئ اضافه کړئ نو په اډ به کلیک وکړئ. ډیزاین او ورک کوم ځای کې چې تاسو کار کوئ هغه موقعیت به مو مشخص. ایجوکیشن چیرې تاسو تحصیل کړی ده او کوم مکتب نه چې تاسو فارغ یې هغه به اضافه کړئ. اسکول نه تاسو کولی شئ هغه خپل سکول یا ښوونځی مو چې فارغ شوي دی هغه مشخص کړئ. د اډ کالج نه تاسو کولی شئ هغه کوم پوهنتون کې چې تاسو تحصیل کړی ده هغه اضافه کړئ. کلیک په کوو راځو په دې ساحه کې مشخص کوئ چې کوم پوهنتون ده. فرضاً قندوز یونیورسیټي انتخابوي. ګراجویټر که چیرې تاسو فارغ وی نو دا به چک کړئ او شروع د تحصیل او کال د ختم یې دلته مشخص کړئ. فرضاً په 2015 کې شروع ده ختم یې په 2018 کې. وروسته به په سیو کلیک وکړئ دا به ذخیره شي. اډ کرنسیټي کوم ښار مربوط کیږي تاسو به خپل ښار مشخص کړئ. امام صاحب قندوز. سیو به کلیک وکړو. هوم ټاون نه کولی شئ تاسو هغه خپل د اوسیدلو ښار مشخص کړئ. ریلیشنشیپ نه تاسو هغه مدني حالت مو کولی شئ مشخص کړئ. دې به کلیک وکړو. که چیرې تاسو مجرد یې نو په سنګل به کلیک وکړئ. که چیرې مو واده کړی مریډ او که چیرې نامزاد یې نو په انجیج به کلیک وکړئ. نو موږ به سنګل انتخاب کړو. راځو په سیو کلیک کړو تر څو هغه تغیرات مو ذخیره شي. وروسته بیا په سیو کلیک وکړو تر څو هغه تغیرات په کلي توګه ذخیره شي. نو اوس که چیرې موږ په پروفایل کې مو ووینو ورکټ کوم ځای کې چې کار کوو دلته به محل به مشخص وي. studied at قندوز یونیورسیټي live in امام صاحب سنګل ده او نور مشخصات هم لاندې تاسو کولی شئ وګورئ. دې ساحې ته ویل کېږي هوم مینو. په دې کې کوم معلومات چې موږ اډ کړي دي خپل اکاونټ ته کوم معلومات چې زموږ ملګري او یا هغه صفحې چې موږ لایک کړي دي هغه اضافه کړي وي دلته کولی شو هغه ووینو. دې قسمت نه موږ کولی شو چې خپل ملګري مو اضافه کړو کوم نفر چې دلته موجود دي. که چیرې په اډ فرینډ باندې کلیک وکړو نو هغه به زموږ سره اضافه کیږي. دې قسمت نه هم خپل پروفایل کولی شو ووینو. دلته هم کوم اعلانات که چیرې موږ ته راغلي وي. که چیرې غواړو د خپل فیسبوک د آی ډي څخه خارج شو نو په دې به کلیک وکړو را به شو لوګ اوټ ته. په دې به کلیک وکړو نو زموږ د فیسبوک آی ډي به بند شي. نو وروسته بیا کولی شو کله داخلیږو نو خپل آی ډي نمبر او پاسورډ به اضافه کوو. د هغې طریقه بیرته هم کولی شو لوګین شو. نو دوستانو دا وه زموږ نننۍ ویډیو چې د فیسبوک د آی ډي یا د فیسبوک د اکاونټ د جوړولو لپاره اختصاص شوی وه. الله دې وکړي چې د خوښې وړ مو ګرځېدلي وي. که چیرې مو ویډیو خوښه شوي در سره لایک کړئ. که چینل مو نه وي سبسکرایب کړئ در سره سبسکرایب یې کړئ او هغه زنګوله هم در سره فعاله کړئ تر څو زموږ د راتلونکو ویډیوګانو څخه هم باخبره شئ. تر بیا مو په لوی رب سپارم. الله مو مل شه.